توبه به سړی څنګه کاږي؟ علماو لیکلي دي توبه دوه قسمه ده، یو توبه اجمالي ده، یو توبه تفصیلي ده. توبه تفصیلي تاسو پرېږدئ. توبه اجمالي دې ته ویل کېږي چې د یو سړي په دماغ کې دا راغله چې زه نن د خپل رب سره جوړه کوم او زما کوشش دا دی چې زما نوم په هغه چا کې ولیکل سي چې کوم څوک د جهنم مثلا ازادي شي. هغې به د ځانه سره کښېني، په کور کې کښېني، په مسجد کې کښېني، هر ځای چې کښېني چې څومره ګناهونه ځینې سوي دي هغه ګناهونه به ټول په خپل ذهن کې را یادوي. د ځوانۍ څخه د خپلې زندګۍ نقشه را روانه کول او بیا د خپلو لمنځو، د خپلو عباداتو، د ګناهونو تصور و فکر کول او چې څومره ګناهونه په دماغ کې را حاضر سو پر هغې باندې خپل رب ته عاجزي کول، پښیماني کول چې الله په خطا کې دا راسه سوي دي. د دې دپاره علماو بهترینه طریقه دا لیکلې ده چې 2 رکعاته لمونځ کول د صلات توبې په نیت. لمونځ کوم 2 رکعاته صلات توبه، مخ مې دی پر طرف د کعبې. د هغې څه وروسته چې لمونځ وکړئ د عطایاتې په شکل د خپل رب ته کښېني، یا الله چې تر اوسه پورې زما څه څومره ګناهونه سوي دي، که د الله حقوق راسه ضایع سوي دي، که د بندګانو، که ښکاره ګناه راسه سوي دي، که پټې راسه سوي دي، که صغیره ګناه راسه سوي دي، که کبیره ګناه راسه سوي دي، یا الله زه پر دې ټولو ګناهو باندې پښیماني کوم او یا الله تا ته خپل حاجت او تا ته خپله پښیماني دروړم. یا الله ته ما په خپل دربار کې قبول کړې، زما د دې ګناهو څه توبه ده. علماء لیکلي دي دا اجمالي توبه ده او د دې لپاره بهترین شکل دا دی چې سړی کوشش دا کوي چې د توبې اجمالي په وخت کې د سړي د سترګو څه اوښکې راسي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ما من عین یخرج منه الدموع وان کان مثل رأس الذباب. ګناهګاره چې کله الله تعالی ته در سترګې اوښکې راوباسي، که هغه اوښکه د مچ د سر غوندې وي، ثم یصیب حر وجهه، د دې مخ سپینوالي ته راورسېده، الا حرم الله علیه النار. الله تعالی پر دې مخ، پر دې سترګو، پر دې اوښکو ټول جهنم حرام کړي. لیکن که چاله ژړا نه ورځي، پیغمبر علیه السلام ورته وایي ورته ابکو ان لم تبکو فتباکو، تاسو ژړا کوئ، که ژړا نه درځي د ژړا شکل خپل رب ته جوړوه. نو چې کله دې دا عمل در سره کوي نو دې ته ویل کېږي توبه اجمالي. لیکن توبه اجمالي یوازې کافي نه ده، د دې څه وروسته توبه تفصیلي را روانه ده.